سورة الهمزه. اوس دلته د ویل سره خبره شوې ده او دا ویل څه شی دی؟ نو د ټولو ناولنۍ خبره دا چې دا خیري دي. د خیرو کولو کلمه ده، بددعا ده. دا څنګه بددعا ده؟ د هلاکت، د بربادۍ، د تباهۍ، د سختي سزا او د عذاب. نمبر 2، علما وایي چې دا د جهنم یوه وادي ده او دا وادي داسې سخته ده او داسې ګرمه ده چې د دې یوه حصه خپله بله حصه خوري. او کوم ځای کې چې د جهنمیانو وینه او نوونه جمع کیږي نو هغه به بیا په دې خلکو باندې اسکلي کیږي. په دې کې ډېر سخت وعید دی، ډېره سخته زورنه ده د هر کس دپاره. د همزه مطلب دی ډېر زیات پیغورونه کول والا او د لمزه مطلب دی ډېر زیات چغلي کول والا، یعنی چغلخور او غیبتونه کول والا. د دې دواړو دپاره تباهي ده. نو اوس انسان له کتل دي چې موږ په خپلو خبرو کې خلکو ته څومره پیغورونه کوو، غیبتونه څومره کوو او چغلۍ څومره کوو، ځکه چې داسې انسان خو د ویل مستحق دی. یو شی بریک کول، ماتول، داسې انسان چې د بل سره مخامخ ناست وي نو په هغو پورې خاندي، په هغو پورې پیشاړي کوي، د هغو انسلټ کوي، په څو طریقه باندې د هغو د ښکته کولو کوشش کوي، په هغو باندې د پیغورونو غشي وروي، هغه بې عزته کوي د خلکو په مخ کې. نو دی هغه د دننه نه ماتوي، د هغو حوصله ختموي، د هغو زړه پرې کوي. الله اکبر. او دا هم ضروري نه ده چې هغه دی صرف یو کار کوي، هغه دا ټول کارونه هم کولی شي. غیبتونه هم کوي، چغلۍ هم کوي، پیشاړي هم کوي، بهتان هم لګوي او پشیشه په خلکو کې عیبونه تلاش کوي. د هغو په شا هم خبرې کوي او مخامخ ورته هم خبرې اوروي او دا ورته خپله یوه ډېره لویه توره او بهادري ښکاري.